سلام زموږ خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبې د زمري شلمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اګست له 11 نیټې سره سمون لري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د پاکستان پر وړاندې د احتمالي تګلارو کارول، په نظام کې د جاسوسانو خطرناکه بلل کېدل، د شاه شهید په پیښه کې د پانګو له منځه تلل، بېوزلۍ، وزګاري او ناامني د هېواد څخه د تېښتې لامل، او د سوریې پر راتلونکي کې د بشار الاسد نشتون. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. کابل باید پر پاکستان د فشار د راوړلو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سندونو د سپارلو له لارې کار واخلي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي کابل په افغانستان کې د پاکستان د ویجاړونکو فعالیتونو په اړه ډېر سندونه لري او دا موقع باید له لاسه ورنه کړي. دا کارپوهان وایي په تېرو 10 میاشتو کې د پاکستان پر وړاندې د ولسمشر غني سیاست ګټور نه و او اوس کابل باید د زاریو سیاست غوره نه کړي. ولسمشر غني پرون د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په چلند په تنده لهجه نیوکه وکړه. د 10 میاشتو په تېرېدو سره بالاخره ولسمشر اړ شو چې د اسلام آباد په وړاندې خپلې نویل شوې خبرې وکړي. ظاهرا ولسمشر په دغو 10 میاشتو کې صادقانه همکارۍ ته په تېره بیا د سولې د خبرو په اړه د اسلام آباد د اړیستو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو داسې انګېرل کېږي چې په پلازمینې او د هېواد په نورو سیمو کې ترهګریز بریدونه د دې لامل سوي چې ولسمشر غني د لومړي ځل لپاره د اسلام آباد په وړاندې خپل توند دریځ غوره کړي. کار د سولې په پس لیدنه یوازې د افغانستان. موږ له پاکستان نه دا نه غواړو چې طالبان راوړي موږ سره کیني. موږ پاکستان نه دا غواړو چې هغه حلقاتو باندې چې افغانستان مقابل کې بغاوت کې دي عملی اقدام وکړي، دوی د بغاوت مخه ونیسي. د سولې ابتکار به د افغانستان د دولتي دا چې په څه میکانیزم په څه لارې کوو هغه ایموږ کار ده. اوس ډیری کسان وایي ولسمشر دا درکړي چې د اسلام آباد په وړاندې یې بهرنی سیاست اغېزمن نه و او د پاکستان په وړاندې باید نوی سیاست غوره کړي. یوه مهمه پوښتنه دا ده که د افغانستان په وړاندې د پاکستان دریځ بدل نسی او طالب مشران له خپلې خاورې ونه باسي، د افغان حکومت بله لاره به څه وي؟ پاکستان در ارتباط با افغانستان و منطقه استراتژی ها و نقاط معین استراتژیک خودش داره. بر دولت افغانستان لازم است که با درک همون نقاط استراتژیک یک استراتژی جامع مبتنی بر واقعیت‌های داخلی و بین المللی و منطقوی اتخاذ بکنه که در او منافع ملی افغانستان هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی انعکاس یافته باشه و پاکستان کشوری نیست که آماده باشه استراتژی را تغییر بده. زمان پاکستان نقاط استراتژیک خود تغییر میده که ما قوی باشیم و کابل قوی باشه. داسې انګېرل کېږي چې په تېرو 10 میاشتو کې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غني بهرنی سیاست داسې و چې کابو ډېر فرصتونه یې له لاسه ورکړي دي او اسلام آباد توانېدلی له دې پلوه ډېره ګټه وکړي. تغییر سیاست از روز اول باید انجام میشد. انتظار 10 ماهه ما در حقیقت ضایع ساختن وقت و فرصت‌هایی بود که افغانستان داشت. آنچه که امروز دولت افغانستان ضرورت داره اول رویه بالمثل است. ما باید جغرافیای جنگ تغییر بدیم و این تغییر نباید تغییر در داخل خاک افغانستان باشه. این تغییر باید برون از مرزهای افغانستان باشه. په هیواد کې په ورانکارو بریدونو کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه نړیوالې ټولنې ته د سندونو سپارل هغه وړاندیزونه دي چې ولسمشر هغه باید لومړیتوب کې راولي او د پاکستان په وړاندې له مناسبې لارې څخه کار واخلي. باید اسنادی که مبنی بر مداخله پاکستان در افغانستان به شورای امنیت ملل متحد، برای کنفرانس کشورهای اسلامی، گروه 77 و تمام مجاری بین المللی که امکان داره ارائه کنه. متاسفانه چیزی که در طول 14 سال تاریخ افغانستان در مناسبات پاکستان هیچ وقت چنین سند ما ارائه نکردیم.
ظاهرا د پاکستان په وړاندې د ولسمشر وروستی دریځ په کارپوهانو کې هیلهمندي زیاته کړې. له حکومت څخه یو مهمه غوښتنه دا ده چې له دې وروسته باید د زاریو سیاست پرېږدي. سیاست تضرع و از سیاست زاری به پیش رفتن نمیتوانه مشکل حل بکنه و متاسفانه هر روز مردم افغانستان این سیاست قربانی میگیره. رهبران ما باید در این راستا قدم‌های مفیدتری را بردارن و سیاست خارجی ما را بر مبنای منافع ملی ما رقم بزنن. د ملي والي حکومت د تیر حکومت برعکس دومره پاکستان ته نږدې شوی چې د پاکستان لومړی وزیر د افغانستان دښمن د خپل دښمن وباله او د افغانستان دوست یې د پاکستان دوست وباله. له بله پلوه له پاکستان سره د استخباراتي تړون د لاسلیک موضوع راپارول شوې، خو کارپوهان په دې باور دي چې ولسمشر غني دا درک کړی چې اسلام آباد په خپلو کړنو او څرګندونو کې صادق نه دی او افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې خپل بهرني سیاست په ځیرکتیا سره پر مخ بوځي. همدا اوس له موږ سره د پوهنتون استاد ښاغلی نصیر احمد ترکی دی. غواړو په همدې موضوع سره مرکه وکړو. ترکی صاحب استودیو ته ښه راغلاست. کور مو ودان. تاسې هم په جریان کې چې پرون ولسمشر غني نسبتا د پاکستان په وړاندې په تنده لهجه باندې وغږېده، وویل چې باید پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې جدي او رښتینی عمل وکړي. نن یو شمېر کارپوهانو بیا وویل چې افغانستان باید له نورو لارو هم په پاکستان فشار راوړي. هغه لارې دا دي چې دوی باید کوم سندونه شواهد چې په افغانستان کې موجود دي د پاکستان د مداخلې په اړه هغه باید نړیوالو مراجعو ته وړاندې کړي. آیا واقعا ستاسې په نظر دا نوې لاره چې د کارپوهانو لخوا یې وړاندیز شوی دی، ستاسې په نظر دا به کارندوي، دا به نتیجه ورکړي او که نه؟ ډېر مننه. سلام تاسو ته او تاسو محترم لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. باید وایم چې د افغانستان نوی حکومت او لا هم د ملي وحدت حکومت دغه پروسې چې مثلا رئیس جمهور کرزي په تقریبا په 14 کلو کې مخته بوتله وکولی شوی چې په 10 میاشتو کې سر ته ورسي. موږ پوهېدو له اول سر نه هم پوهېدو چې د افغانستان او پاکستان روابط سر کړکېچن دي او دغه روابط به زر تر زره حل نشي او لا هم هوار نشي. رئیس جمهور غني دا ابتکار وښود چې مثلا اول خپل سیاست د پاکستان په مقابل کې تغییر کړل او د دوی څه غوښتنې چې مثلا و د پاکستانیانو هغه یې ومنل ورسره په اول سر کې. ګرچند د داخلي کړیو له طرفه پر غني باندې فشارونه هم ډېر سو، خو بیا هم دغه فشارونو ته تسلیم نشو او پاکستان ته خپل هغه صداقت او په ډیپلوماسي کې خپل صداقت وښودو او دلیل هم دا او هدف هم دا و چې دغه تغییر باید رامنځته شي او دوی ابتکار عمل د دوی په لاس کې. خو متاسفانه پاکستان خپل صداقت په عمل کې ونه ښود، ګرچند دوی په خبرو یو څه تغییرات راغی او دا هم نشو ویلی چې مثلا دوی هیڅ کوم عملي کړنه یې ونه کړل چې ګواکې د افغانستان د هغه غوښتنې سرته رسولی. بیا هم مثلا کوچنۍ اقدامات یې وکړل، ضرب عذاب عملیات پیل کړل، یو ځینې مثلا شبکې د حقاني هلته په خصوصا خیبر پښتونخوا کې په نښه کړل، خو هغه اقدامات څه دغه نه وو. او د تاسو سوال ته باید ځواب ورکړم چې دغه اوسنۍ پیشنهادات چې د رونالدو له طرفه سوی دا هم ښه پیشنهاد ده، خو ګرچند نړۍ پوهېږي چې پاکستان د تروریزم ځاله ده او دوی هغه پناهګاهي د تروریزم عملته ده. اخرنۍ هغه جلسې چې د طالبانو وشوه، خصوصا د دوی د امارت د طالبان اماراتي هغه جلسې چې وو چې په هغه کې منصور د امیر المؤمنین په حیث لا هم د طالبان رهبر په حیث وټاکل شو، د سمیع الحق جلسه چې ملایان یې غوښتی وو تقریبا په کوړه کې. دغه ټول ښیي چې پاکستان جدي اقدامات نه ده کړی او دا په خپله ثبوت او شواهد ده. ترکی صاحب که څه هم تاسې اشاره وکړه او نور کارپوهان هم په دې نظر دي چې خپله نړۍ هم په دې موضوع باندې پوهېږي چې اصل مشکل په پاکستان کې دی، اما ستاسې په نظر تر هغه وخته چې په پاکستان باندې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او د نړۍ لوی هیوادونه فشار را نه وړي، آیا تاسو فکر کوئ چې دوی به د افغانستان په غوښتنه یا د سولې خبرې چې اوس په افغانستان کې د پاکستان سره افغانستان پیل کړي د دې خبرو له لارې به دې مشکل ته د پای ټکی کېږدي؟ فکر نه کوم چې دونه زر دا نتیجه ورکړي او د افغانستان موقف اوسنی موقف ښه موقف ده. د ملت له طرفه هم استقبال شو، پرونی د ډاکټر صاحب اشرف غني څه خبرې چې وکړل او دریځ چې پاکستان په مقابل کې اعلان کړل، خلک هم استقبال وکړل او باندې د افغانستان هم ډېر خلک ډېر حلقات شتون لري چې دوی هم د افغانستان اوسنی موقف یې وستایه او د رئیس جمهور غني ملاتړ یې وکړل. خو زه فکر نه کوم چې په دغه څو کم وخت کې مثلا په څو میاشتو کې دا مشکل د افغانستان او پاکستان سره حل شي.
هر څوک چې مثلا له یو بل ملک نه غوښتنې کوي د دوی خپل موقف او موقعیت هم ډېر ضرور ده چې باید ارزیابي شي. موږ افغانستان یو ضعیف ملک ده په منطقه کې او نشو کولی چې په خپل واک او ضعیف په څه لحاظ باندې ضعیف دی؟ له ډېرو لحاظه مثلا که چیرې موږ د منطقه په هېوادو سره یې پرتله کېږي سره نه، مثلا په پاکستان په مقابل کې موږ پرتله کېږو نه د قدرت له لحاظه او د اقتصاد له لحاظه او څنګ ته د موږ ایران چین دا ملکو سره موږ پرتله کېږو نه. خو ګرچن موږ ابزارونه او وسایل لرو چې پر پاکستان باندې فشار راوړو. هغه یو ابزار مثلا د موږ لابینګ ده چې باید په غربي ملکو کې باید خپل شریکانو سره باید لابینګ پیل کړو او دوی ته مثلا خصوصا د امریکا کنګرس ته او څنګ ته مثلا اروپایي ټولنې سره د موږ لابیستان باید هلته کار وکړي، فعال ډیپلوماسي منځته راوړي او دا کار په تېرو 14 کلونو کې نه دی سوی. که شوی یم ډېر دغه تیت و پرک و او دغه نتیجه نه لري. که چیرې مثلا منسجم حرکت وشي د یو واحد ډیپلوماسي دستګاه له طرفه مثلا دغه زیار وایستل شي چې نړۍ باید قناعت وکړي چې پاکستان د توریزم ځاله ده او افغانستان امنیت د پاکستان له طرفه تهدید کړي. څنګ ته موږ نور اقتصادي او له خپل جیو اکنومیکس موقعیت نه هم ګټه اخیستی شو چې پاکستان فشار لاندې راوړو او څنګ ته مثلا موږ له چین نه چې ډېر ښه آپشن او انتخاب د موږ ته ګټه اخیستی شو چې پاکستان ته باید قناعت ورکړي چې اوسنی سیاست چې دوی مخته نیول دغه خارجي سیاست د افغانستان په مقابل کې دا کرنده او دا ډېر کارآمد سیاست نه ده، باید تغییر کړي. خصوصا که چیرې پاکستان غواړي چې ښه راتلونکی په آینده کې ولري او څنګ ته د اوسنۍ کړکۍ چې پاکستان کې شروع سوی ده مثلا خصوصا اقتصادي مشکلات چې دوی لري، دغه مشکلات په دغه سیاست بهرني سیاست سره نه جوړیږي. تاسې د اوسني وضعیت ته که پام وکړئ آیا فکر کوئ چې پاکستان هم یو څه د خپلو مشکلاتو له امله، یو څه هم د نړیو د فشارونو له امله، یو څه هم د افغانستان د فشار له امله دوی به له دې وروسته د مسلې ته یو څه جدي پاملرنه وکړي؟ پاملرنه کوي. ما مخکې دغه خبره کړې چې پاکستان پر طالبانو باندې تقریبا 21 کاله سرمایه گذاري کړی. دوی 2000 دغه ابزار دغه وسیله د استراتیژیک ابزار د پاکستان لپاره چې خپل سیاست یې مخته وړی په دغه باندې په دغه 21 کالو کې دوی 2000 به دغه اسیټ او لا دغه ابزار به میز ته رانوړي او ممکن دغه ابزار به یو څو موده نور هم استفاده کړي. خو زه د دغه ابزار دغه وسایل اوس هغه د تاریخ له منځه تللی. اوس لکه پخوا دغه دوی نسي کولی چې دغه ابزار د طالب له توریزم په مجموع توګه استفاده وکړي. زه فکر کوم چې فشارونه اوس پر پاکستان په ورو ورو ډیریږي. هغه اخرنی سفر د فاطمې د نواز شریف مشاور خارجي چارو کې مشاور ده، هغه امریکا کې هم سفر درلود. په هغه سفر کې هم د له هر خوا پر ده باندې فشارونه همدغه ډېر و چې باید پاکستان د افغانستان په مقابل او د انډیا په مقابل خپل سیاست او دریځ باید بدل کړي. هغه د تروریزم او افراطیت د صادرولو په دوی کولی شي چې مثلا د تجارتي افکارو صادرولو زمینه برابر کړي او همکاري به یې سره او که دا کارونه کې تاسو فکر نه کوئ چې خپله پاکستان به هم له بېلابېلو اړخونو زیانمن سي؟ ولې نه؟ دا یو احتمالات ډېر شته چې مثلا لکه چې موږ ګورو په دغه څو ورځو کې تاسو وګورئ په دغه 3 ورځو کې پاکستان کې په بېلابېلو له کوټ نه شروع تر پېښور او تر لاهور پورې حتی پنجاب کې چاودنې دماکه بیخي ډېر شوی ده او دا ممکن که چیرې دغه وضعیت دوام ومومي فکر کوم چې پاکستان د موږ په مشکل باندې درګي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې که څه هم په لنډه توګه اشاره وکړه، غواړم لږ نور وضاحت هم ورکړئ. یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې افغانستان هم باید له پیاوړي موقف څخه د پاکستان سره د سولې خبرې وکړي. آیا واقعا اوس موږ پیاوړي یو، افغانستان پیاوړی موقف لري او که نه دی د لا قوت لپاره باید کوم کارونه وکړي تر څو موږ تاسې واقعا دې خبرو ته په قوت سره؟ افغانستان د نظامي لحاظ او د اقتصادي لحاظ ضعیف ملک ده او موږ نسو په دغه بخش کې موږ له قوت نه کار واخلو. خو د افغانستان سافت پاور هغه نرم قدرت چې موږ ورته وایو شو دغه اوس فعال شوی. زه فکر کوم چې په تبلیغاتي جنګ کې خصوصا په د عامه افکارو جوړولو په بخش کې افغانستان ښه ځواک لري او د افغانستان غږ اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رسېدای شي او افغانستان فعال ډیپلوماسي شروع کړې ده. دغه لارې دي چې باید موږ فشار پر پاکستان باندې ډیر کړو او دغه د موږ قوت ټکی ده او څنګه ته د موږ قوت ټکی هغه د جیو اکنومیکس بخش ده چې باید ډیر پاملرنه ورته وشي. د پوهنتون استاد ښاغلی نصیر احمد ترکی ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ څو نورو خبرونو ته.
په نظام کې شته جاسوسان تر هغو ترهګرو خطرناکه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو پر وړاندې جنګیږي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د نظام په منځ کې شته جاسوسان د افغانستان د دښمنانو د لاسي څراغونو په شان دي. دا کارپوهان ټینګار کوي تر هغه وخته چې په حکومت کې د جاسوسانو لاسونه لنډ نشي په افغانستان کې ثبات نشي راتللی. له دې وړاندې اجرایوي رئیس عبدالله په حکومت کې د جاسوسانو په شتون اندېښنه ښودلې وه. په نظام کې دننه جاسوسان د افغانستان د دښمنانو لاسي څراغونه دي. دا جمله د ولسي جرګې یو غړي له ټولنیز سره په مرکه کې وکړه. په دې وروستیو کې په حکومتي ادارو کې د ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو د نفوذ په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. کارپوهان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت د هڅو په ناکامه کولو کې د جاسوسانو فعالیت له دې خطرناک ګڼي چې وسلې لري او د حکومت پر وړاندې جنګیږي. باید دولت افغانستان اولا صفوف خود از دشمنای مردم افغانستان باید پاک کنه، چرا اینا خطرناکتر هستند. تماما رازها، محرمیت ها و راههایی که دشمن میتونه از اوج برای دولت افغانستان و مردم افغانستان ضربه بزنه اینا افشا میکنن. این در واقع اینا کسایی هستند که چراغهای دستی دشمنای مردم افغانستان هستند که اونا راهنمایی میکنن. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې په حکومت کې د دغو کسانو شتون د اندېښنې وړ بولي او د هغوی لپاره د خاینینو کلمه وکاروله. خائنای به این ملت که در شرایط صلح از برکت قربانی اردوی ملی افغانستان، از برکت تحمل و صبر و حوصله اردوی ملی و نیروهای ملی افغانستان، از برکت صبر و حوصله مردم افغانستان در همیجا زندگی میکنن، در همیجا از جنایت دفاع میکنن. و اگر ما هم اقدام نمیکنیم در برابر همچون دستها، در برابر همچون نیروها، بدون شک عملکرد ما زیر سوال سخت مردم افغانستان قرار میگیره. دا نوې خبره نه ده. له دې مخکې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د ولس مشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په حکومت کې د ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو د فعالیت خبره کړې او پر دې کار نیوکه کوي. ایران گفته بودم که از بیرون اینجا ماش میاد توزیع میشه. کس از ما پرسان نکرد که این ماش کی میاره و برای چی توزیع میکنه و برای کی توزیع میکنه. ایران گفته بودم که در موترهای 603 از محمد آقای لوگر، از پل سرخ میدان، از قسمت اخیر ولسوالی خاک جبار تروریستا وسایلشان انتقال داده میشه، ایجا آورده میشه و موترهای 603 را خود آدمای معتبر و آدمای مطرح و آدمای رسمی می داشته باشه. در این مورد هم کس از پیش ما پرسان نکرد. له دې سره سره کارپوهان که څه هم په اوسني وضعیت کې له دغو جاسوسانو د حکومتي ادارو پاکول ګران کار بولي، خو ټینګار کوي حکومت باید له نظامه د جاسوسانو د پاکولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. اگر ما مقایسه کنیم و یک نفر براعت بتیم و یک نفر ملامت بسازیم، من فکر میکنم که به نتیجه نمیرسیم. ما جواسیس سابقه و جواسیس امروزی را هر دویش تا دستشان از حکومت افغانستان کوتاه نسازیم، به صورت قطع ما به نتیجه مطلوب رسیده نمی باشیم. کارپوهان په هیواد کې د وروستیو ناامنۍ او زیاتوالي ته په اشارې سره وایي تر هغه وخته چې له حکومتي ادارو څخه د بهرنیو جاسوسانو لاس ورلنډ نشي، حکومت نشي کولای له خپلو ګاونډیو سره د اړیکو انډول وساتي. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د کابل د شاه شهید پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي او په دې پیښه کې زیانمن کسان د دوی پر وړاندې د حکومت په ناغېړي نیوکه کوي. په دې پیښه کې له ځاني زیانونو سربیره د ګڼ شمېر هیوادوالو شتمنۍ هم له منځه تللې دي. د کورنیو هټیوالو چې خپل هر څه له لاسه ورکړي دي وایي د حکومت چارواکي یوازې دلته د عکسونو د اخیستو لپاره راغلي وو. تر اوسه د کابل په شاه شهید کې د غم او درد ټغر غوړېدلی. وران کورونه او غمجن خلک د دې ویرونکې پیښې ښودنه کوي. دغه کس عبدالولي نومیږي او سوداګر دی. پر خپل وران کور ولاړ دی او وایي د ماما زوی چې 25 کلن و په دغه چاودنه کې له لاسه ورکړی او هر څه له خاورې سره خاورې سوي دي. ممی اینجا را که میبینین شما، اینجا یک گدام بود، گدام کاشی و سرامیک اینجا داشتیم. بر علاوه از او 3 نفر پرسنل داشتیم که زیر دست ما کار میکردن که یکی از او پسر مامایم بود، سنشان 25 ساله بود. دیگه اونا جام شهادت نوشیدن، شهید شدن. دا سوداګر سوړ حوصلې کوي او وایي دغه ورانۍ د کورنۍ جګړو یاد تازه کوي.
فعلا به اون خرابه تبدیل شده. مثل که جاده میوان نمیدیدین اون تو خرابه بود، حالا فعلا این منطقه مثل اون خرابه بود، عین چیز است. ولی دیوالای خودشون از سیمیتی 3 متر بالا میکنه، از حال مردم خبر نداره که چه حال روز هستن. دغه بل کس چې د څلورو کورنیو د اړتیاو برابرونکی دی له همدغې مغازې څخه یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي. اوس خواشینه د دغو کنډوالو په مخ کې ناست دی او وایي چې حکومتي مشران یوازې د انځورونو د اخیستو لپاره دې ځای ته راغلل. مقام آمده به خاطر عکس فیسبوکی ها، صرف به خاطر عکس فیسبوکی تیر شدن. اشرف صاحب غنی شو آمد تیر شد، ما اینجا 6 بودیم، بادیگارداش ما را این اون طرف دوان فقط آمدن. هر کس آمد فقط به حساب عکس فیسبوکی در فیسبوک خود انداخت که آمدیم. دکتر صاحب عبدالله شو تیر شد رفت. و تو کس نامده که از دکاندارا از شهیدا از کس پرسان کرده باشه که تو چی کردی، حقا زندگی سرت باشه. د شاه شهید ستومانه اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي د دغې پیښې د زیانونو د څېړلو لپاره یو صلاحیت لرونکی پلاوی سیمې ته ولیږي. او نن ډاکټر صاحب او بل ډاکټر صاحب دا په وزیر دفاع چوکۍ نه جوړیږي. یو که وزیر دفاع ولګي بلې فوټبال جوړ کړی د افغانستان خلکو نه، د افغانستان ملت نه فوټبال جوړ کړی د خلکو. دکتر صاحب اشرف غنی توجه جدی خدا به این مردم بیچاره و غریب بکنه. از حکومت میخواهیم که هیئت با پنسل بر ما روان نکو، هیئت با قلم و خودکار روان کو، هیئت با صلاحیت روان کو، هیئت روان کو که در حساب زیانی که به این مردم در اینجا رسیده. په شاه شهید کې ورځې په دې توګه تیریږي او پای ته رسیږي. زیات شمېر کورنیو خپل کورونه له لاسه ورکړي او د هټیوالو شتمنۍ هم له خاورو سره خاوري سوي دي. دوی هره ورځ خپل زیانونه سنجوي خو هیڅ نه ترلاسه کوي. د ښار جوړونې وزارت د شپږو چارواکو د اختلاس دوسیې وروستۍ شوي دي او تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به محکمې ته وسپارل شي. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د ښار جوړونې وزارت له دې چارواکو له شویو څېړنو معلومیږي چې دوی په میلیونونو ډالر غلا کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند زیاتوي د دوی د څېړنو له مخې پر دې کسانو سربیره د ښار جوړونې وزارت 20 نور لوړپوړي چارواکي هم په اختلاس او له خپلو واکونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه تورن دي. خو له دې وړاندې په لمر کې زموږ خبرونه پای ته رسیږي. دا ریپورټ به په تلو نیوز کې وړاندې شي. د اداري فساد تر ټولو لویه دوسیه د ښار جوړولو په وزارت کې پرانیستل شوې ده. بلاخره لوی څارنوالۍ د ښار جوړولو وزارت د شپږو لوړپوړو چارواکو دوسیه وروستۍ کړه. د لوی څارنوالۍ د څېړنو له مخې په میلیونونه ډالر غلا او بېځایه لګول شوي دي. و روزهای آینده این دوسیه از طرف لوی څارنوالۍ افغانستان به محکمه زیسلام محول میشه. مواردی که در تحقیق هیئت ما تثبیت شده موارد بسیار زیادی هست. اختلاس گفته میتونیم، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، غدر، در حین زمان بالاتر از میلیون ها افغانی پول دولت افغانستان حیف و میل شده. دا د کار پیل دی. ځینې سرچینې د ښار جوړولو پخوانی وزیر هم په دغه دوسیه کې ښکیل بولي، لکه څنګه چې لویه څارنوالۍ یو شمېر نور چارواکي هم په دې وزارت کې په اختلاس تورنوي. بالاتر از 20 نفر افراد هستند که در پست‌های بلندتر از این رؤسا اونا هم در هی اختلاس سوء استفاده و مواردی که هست دست داشتن و توسط محاکم بالایشان تصمیم انشاءالله اتخاذ خواهد شد. له بلې خو داسې غوښتنې شته چې حکومت دې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوه ښه تګلاره غوره کړي ترڅو له دغې ښکارندې سره مبارزه د پام وړ پایلې ولري. پالیسی که حکومت جدید روی دست گرفته در برابر مبارزه با فساد اداری یک پالیسی خوب هست به شرطی که یک تعهد بسیار جدی در قبال داشته باشه و این اعتماد از طرف حکومت به مردم افغانستان داده شود. د کابل بانک له دوسیې وروسته د په افغانستان کې اداري فساد تر ټولو لویه دوسیه بلل کېږي. لویه څارنوالي له محکمې غواړي په دغه دوسیه کې عدالت ته جدي پام وکړي. له دې سره به ولیدل شي چې د اختلاس میلیونونو ته به سخته سزا ورکړل شي که نه. که څه هم دا له اداري فساد سره د مبارزې په کار کې د حکومت په وړاندې لویه ازموینه کېدای شي. د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې ټاکل شوې وه چې تر راتلونکو 8 ورځو پورې د برېښنایي تذکرو ازمایښتي ویش پیل شوی وای. خو ولسمشر غني وایي د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤل ادارې د خپلو څرګندونو خلاف په دې اړه پوره چمتووالی نه لري. ولسمشر غني وایي د نویو تذکرو د ویش ادارې تر اوسه ان یو ځل هم په ازمایښتي ډول کومه تذکره نه ده چاپ کړې. له دې وړاندې د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي و چې د نویو تذکرو ویش ته پوره چمتووالی لري او په دې اړه د ملي امنیت د شورا د امر په تمه دي.
د نن پیداره کې نه چمتووالی د برېښنايي تذکرو د ویشلو اصلي خنډ دی. ولسمشر وایي د دغو تذکرو د ویشلو په وړاندې تخنیکي ستونزې تر اوسه هم له منځه نه دي تللي. له دې مخکې د برېښنايي تذکرو د ویشلو ادارې ویلي له یوه کاله مخکې ټول تیاري نیول شوي او دا اداره د ملي امنیت شورا د حکم په تمه ده چې د برېښنايي تذکرو د ویشلو بهیر پیل کړي او د دغو تذکرو د ویشلو بهیر ولسمشر دفتر ځنډولی دی. برخلاف د هغه ټول اوازې دوی تیار نه دي. تر اوسه یو امتحان یې نه ده کړی. تخنیکي ستونزې نه دي حل کړي. بنیادي مسایل نه دي حل کړي. دا مطلق غلطه ده چې وایي چې ما یا بل چا دا درولي. ولسمشر د نفوسي د احوالو په قانون کې د بدلون خبره کوي. دغه قانون څه موده مخکې د ولسي جرګې لخوا تصویب او په رسمي جریده کې خپور شو او اوس نافذ دی. قانون کې باید ځینې تغییرات راسي او هغه تغییرات به انشاءالله تعالی په راتلونکي هفتو کې راولو. مګر بنیادي شی دا ده چې برقي تذکره داسې نه ده چې یوازې پیسې ورکړي او سبا برقي تذکره له اخوا نه وځي. دا یو ډېر لوی ملي انسجام غواړي. د برېښنايي تذکرې د ویشلو زیات شمېر کارکوونکي له څو میاشتو راهیسې وزګار دي خو د دوی معاشونه ورکول کیږي. څه موده مخکې د دې ادارې کارکوونکو ته خبرداری ورکړل شو که د برېښنايي تذکرو ویشل زر پیل نشي له دندې به ګوښه شي. ځکه مرستندویو ادارو هم خبرداری ورکړی د دغو تذکرو په ویشلو کې د ځنډ په صورت کې به له دې ادارې سره خپلې مرستې بندې کړي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت غبرګون په دې ډول دی. قسمت‌هایی از بخش‌های تکنیکی این پروسه تکمیل شده، اما یک قسمت باقی مونده که هنوز هم بالای از او ریاست محترم تذکره الکترونیکی و وزارت محترم مخابرات کار دارند. ما منتظر هستیم که با تکمیل شدن این برنامه ما این روند آغاز بکنیم. د برېښنايي تذکرو د ویشلو د ادارې رئیس په دې اړه خبرو ته حاضر نشوم خو په فیسبوک کې لیکلي عبدالله له هغه سره په کتنه کې ویلي پرې به نږدې چې د کورنیو چارو او مخابراتو وزارتونو د نه تایري په پلمه د دغو تذکرو په ویشلو کې ځنډ رامنځته شي ځکه دا وزارتونه تیار دي او مرستندویه هیوادونو هم د مرستو د بندولو خبر ورکړی دی. له دې امله باید دا تذکرې د زمري په 28مه پیل شي خو خلک پوښتنه کوي که تر اوسه تیاری نه دي نیول شوي نو حکومت او مسؤلو ادارو څه کول. اول مسؤلو ادارو د چمتووالي خبره کولم. فایده نداره گفتنش و اجرایتش با یک روز باشه صحیح است. پیش کرزی هم گفته بود از اشرف غنی پیش کرزی گفته بود. اینا تقریبا 2 سال شد. برېښنايي تذکرې څو ښه والي لري. د یوه ګډو شمېر روښانه کیږي د رڼو ټاکنو تضمین کوي او له نړیوالې ټولنې سره د هیواد اعتبار زیاتیږي. له هیواد څخه د تېښتې لپاره پاسپورتونو ته غوښتنه ډېره شوې ده. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي د وزګارۍ او ناامنیو د زیاتوالي له امله غواړي چې له افغانستانه ووځي. ډېر شمېر دغه ځوانان وایي په دې پوهېږي چې اروپا ته تګ ډېر ستونزمن دی خو پرېکړه کړې چې افغانستان پرېږدي. بلخوا د کډوالو بیرته ستنېدونکو وزارت په دې حالت اندېښنه ښیي او د کورنیو چارو وزارت هم په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د لویو پروګرامونو د جوړېدو خبر ورکوي. دا د پاسپورت ریاست ته ورغلې لاره ده. له دې مخکې په دې ځای کې ګڼه کمه وه خو په دې ورځو کې داسې نه ده. دغې ادارې ته نږدې سړکونه له هېواده د تېښتې پال کې خلکو ډک کړي دي. له 2-3 میاشتو راهیسې هره ورځ لا زیات کسان د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره دغې ادارې ته ورځي. ټول کسان د شپې له 8 بجو تر سهاره په دې ځای کې په نوبت سره درېږي. هر څوک چې په ځنډ ورسیږي ښایي یوه اونۍ په ځنډ سره پاسپورت ترلاسه کړي. در افغانستان نه کار نه بسیاری مردم ما مثلا بسیاری اگه به سیاحت چیزا بره دیگه از 100% 90% از یا 95% از کلش از کشور میخواد بره چون روز برای روز حالت وطن خراب شده میره. 3 بجه صبحکی اینجا آمدیم. صبحکی به نوبت تیر شدیم داخل. فرمی ما گرفتیم پس رفتیم پیسه تحویل کردیم پس آمدیم. اینا میانمون اونجا تقریبا بر نوبت که هیچ نباشه 700-800 نفر خراج شدن. په دوی کې داسې کسان هم شته چې د خپلو کورنیو د اړتیاو یوازیني برابرونکي دي او اوس وزګار شوي دي. ډیری دغه کسان چې له دې مخکې له ناقانونه لارو له هېواده بهر ته تللي وه ترخی خاطرې لري. وقتی ما وارد مرز شدیم 15000 نفر بودیم. در زیر سنگ نگاه میکرد 1 لش زیر سنگ بود. هر زیر یکی ده گلوله میزنه، یکی پلیس ایران میمیره، یکی پاکستانی میزنه، یکی گیروگان گرفته میشه. هیچ کی پرسان نمیکنه چی میشه برای ملت. پخوا به د ورځې تر 1000 پاسپورتونه توزیع کېدل خو اوس دا شمیر 1000 ته رسېدلی دی. له افغانستانه د ورځې د سلګونو افغانانو وتلو دغه کسان ډیری وختونه له تیاره راتلونکي سره مخامخ کوي.
له افغانستانه د ورځې د سلګونو افغانانو وتلو دا کسان ډیری وخت له تیارې راتلونکي سره مخامخ کوي. ډیری دغه کسان د اروپا او نورو هیوادونو پر لاره د انسان د قاچاق کوونکو قربانی کیږي. زمانی که وزارت کار که جزئی از بدنه کلان حکومت افغانستان است، اینا خود اذعان میکنن که 40% نفوس افغانستان در حال حاضر با نبود کار مواجه است. چگونه میشه اون مهاجری که طی 3 الی 4 دهه گذشته در بیرون از کشور بوده، اونا به خود این حق را بتن که دوباره به کشوری بر بگردن که 40% نفوس از او با نبود کار مواجه است. یگانه مشکل و علل و عواملی که در حال حاضر در داخل افغانستان سبب شده که هنوز هم مهاجرت ها ادامه پیدا بکنه نبود کار هست. ډیری کسان د امنیتي اندېښنو زیاتوالي اصلي لامل له هیواده بهر ګڼي. پوښتنه دا ده چې امنیتي ادارې د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره څه پروګرامونه لري. تقویه نهادهای کشفی و استخباراتی در اولویت ماست و همچنان در مورد ثبت سرحدات و کنترل جدی با دروازه های کابل و خصوص در 4 دروازه کابل از اولویات کاری وزارت امور داخل است که روی این برنامه کار داره. دا کسان شپه ورځ د پاسپورتونو ترلاسه کولو په تمه په ساعتونو انتظار باسي څو له هیواده بهر ته ولاړ شي، خو له دې بې خبره دي چې له څه ډول ستونزو سره به مخامخ کیږي. په تېره یوه میاشت کې په ننګرهار ولایت کې بې پیلوټه الوتکو 18 هوایي بریدونه کړي دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په دې بریدونو کې 250 طالبان او داعش جنګیالي وژل شوي دي. په دې بریدونو کې ملکي وګړو او پوځیانو ته زیان نه دی رسېدلی. بلخوا د مدني ټولنې یو شمېر غړي او د ننګرهار د ولایتي شورا غړي د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره د بې پیلوټه الوتکو بریدونه تر ټولو اغېزناکه لار بولي. په تېرې یوې میاشت کې د ننګرهار په چین هسکمې نازیانو خوږیاڼو او شیرزاد ولسوالیو کې د بې پیلوټو الوتکو بریدونه سوي دي. په دغې یوې میاشت کې 18 هوایي بریدونه سوي چې له امله یې د داعش 150 جنګیالي او کابو 100 تنه طالبان وژل سوي دي. تېره یوه میاشت کې 18 هوایي بریدونه شوي دي. دا هوایي بریدونه په چین په هسکمې نازیان خوږیاڼو او شیرزادو کې اجرا شوي دي. هغه ارقام چې د ملي امنیت ادارې ولایت مقام ته ورکړي دي داسې ښیي چې په دغو بریدونو کې په مجموعي ډول 215 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. له بل خوا د ننګرهار د مدني ټولنې فعالان د بې پیلوټو الوتکو له بریدونو هرکلی کوي او وایي بې پیلوټه الوتکې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره ښه لار ده. نړیوال ځواکونه یا زموږ هوایي قواوې که وکولی شي چې د دشمن اډې مستقیما په نښه کړي او هغه قرارګاوې چې د دوی شتون او موجودیت پکې تثبیت شي او هغه د هوایي برید لاندې ونیول شي، نو دا به د دغه جګړې دپاره د پیاده جګړې دپاره به ډیره مثمره او ګټوره تمامه شي او هم به دشمن ته تلفات اوښتي وي. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې دغه بریدونه چې څنګه هوایي بریدونه دي د بې پیلوټ الوتکې بې سرنشین الوتکې چې کوم بریدونه د تیر په سر باندې کړي دي او مفید او ګټور تمام شوي او دشمن ته درانه تلفات اړولي دي، نو همدغسې د فوز د مورال د اوچتولو دپاره د اهم رول لري. دغه بریدونه په داسې حال کې چې په اوسني وخت کې افغان ځواکونه د ننګرهار په خوږیاڼو، حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې د اوسپنیز مثلث په نوم عملیاتو بوخت دي. په هیواد کې د نشي توکو قاچاق د تیر کال په پرتله 15 سلنه زیات شوی دی. د نشي توکو او د مسکراتو له جرمونو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز د راپور له مخې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې د څو امنیتي چارواکو په ګډون شاوخوا 330 تنه د نشي توکو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د دې راپور له مخې په دې موده کې د نشي توکو 15 لوی قاچاق وړونکي هم نیول شوي دي. هر دغه قاچاق وړونکی له 10 تر 15 کلونو پورې په زندان محکوم شوی دی. بلخوا له نشي توکو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس وایي یو شمېر منصوبینو وروسته له هغه چې نشي توکي ترلاسه کول دولت ته یې نه سپارل. نشي توکي د افغانستان لپاره لویه ننګونه. له مسکراتو او نشي توکو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز یو ریپورت خپور کړی چې د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې 328 تنه د هیواد په بېلابېلو برخو کې د نشي توکو د قاچاق په تړاو نیول شوي دي. کندهار په 14 قضیو، هلمند په 23 او ننګرهار په 10 قضیو سره په 10 ولایتونو کې چې د نشي توکو قاچاقونکي پکې نیول شوي د نوملړ له لومړۍ تر درېیمې کچې پورې دي. قاچاقبرایی که مواد بالای معتادین در زیر پل سوخته و در اطراف و اکناف کابل فروش میرسان او گرفتار شده و پنجه قانون تسلیم شده. این پرچون فروش هایی که به مردم کابل مرگ به فروش میرسان هیچ کدام اینا از 12 سال
هم مورد مجازات قرار نگرفت الا ما جزای قوانین نافذه تا 20 سال است. د نشې توکو 11 لوی قاچاقونکي 32 امنیتي کسان 8 میرمنې او 2 ایراني وګړي د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې د نشې توکو د قاچاق په تړاو نیول شوي دي. په بلخ ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب قماندان او په بدخشان کې د امنیوي یو قماندان د نشې توکو د قاچاق په تور لوړپوړي پوځي چارواکي دي. یک موتر هانوی با رنجر با نفرای مسلح از بدخشان حرکت میکنه به مزار. در این موتر هانوی 263 کیلوگرم هیروئین که اضافه از 6 لک دلار میشه این را انتقال میده. یک تعداد منصبدارا موال میرن وظیفهشان است که باید قاچاقبر را گرفتار کنه. او مواد زمانی که گرفتار میکنه یک تعداد شعور کتمان میکنه. این قسم افراد و اشخاص هم موظفین خدمات عامه را ما به میز محاکمه کشاندیم و مورد مجازات قرار گرفتن. نشې توکي په افغانستان کې د ترهګرو د تمویلي سرچینه هم بلل کېږي. لا دې مخکې د لال جان په نوم د نشې توکو لوی قاچاق کوونکی چې په 20 کاله باندې محکوم شوی و له کابل کندهار ته لیږدولو وروسته له بنده خوشی شو. اوس هم همدا کس د هیواد په سویل کې د جګړې له تمویلونکو څخه لګړي. بلخوا په مزار شریف کې پرون یو 15 کلن ځوان وواژه. د بلخ پولیس وایي تر اوسه د دې ځان وژنې اصلي علت نه دی روښانه، خو په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. مقتدر اسرار احمد د بلخ ولایت ځوان شاعر او لیکوال و چې د دوشنبې په ورځ یې ځان وژنه وکړه. د هغه د ځان وژلو لامل تر اوسه روښانه نه دی. د نوموړي کورنۍ د هغه د ځان وژنې په اړه څه نه وایي، خو پخپله یې د دوشنبې په ورځ د فیسبوک په پاڼه لیکلي کفن او دفن نه لرم، که وتوانېدی د دې لپاره چې ومو نه ځورم ما پټ کړئ. هېڅکله مې د چا بد نه دی غوښتي او نه یې غواړم، خو پولیس وایي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي. بر اساس کنترل تیم کرم تکنیک و تیم تکنیکی ما و حوزه و ازارات فامیلشان که خودکشی کرده و بعد از خودکشی فامیلش اطلاع داده و به شفاخانه انتقال داده شده. بله، آثار اختناق نزد از این موجود است. همون حلقه کبوتی یا رنگ کبوتی که در گلون موجود است توسط دکتر صاحبا تایید شده که این از اثر اختناق فعال. د بلخ ولایت یو شمېر اوسېدونکي په دې باور دي چې د ځوانانو لخوا د ځان وژل بېلابېل لاملونه لري، له کورنیو اختلافاتو نیولې تر بېوزلۍ او وزګارۍ پورې د ځوانانو د ځان وژنې لاملونه دي. خودکشی کاملا حرام است و خداوند وقتی که این جان بر انسان داده در خط ما را مأمور ساخته که باید از این حفاظت بکنیم. به این خاطر کسی که دست به خودکشی میزنه کاملا یک عمل حرام است. بیشتر همون دلایل عمده و اساسی از این همون فقر است و دیگه بیکاری هستن که بیشتر جوان‌ها یا بیشتر کسایی که دست به عمل میزنن بیشتر از همون ناداری هایی که دارن رنج میبرن. د بلخ د علماو شورا هم ځان وژنه تر ټولو لویه ګناه بولي او وایي د اسلام له نظره ځان وژنه جواز نه لري. خودکشی در دین مبین اسلام حرام است، چه خود حلقاویز بکنه، چه خود آتش بزنه، چه خود اثر بلنده ها به زیر پرتاب بکنه و چه خود منفجر بکنه یا به شکلی که امروز از طرف برخی از پروژه هایی که متاسفانه دست خارجی ها و دست دشمنان دین و دیانت امت اسلامی در پشت پرده کار میکنه، خود انتحار میکنه، خود عمدن در میان مردم منفجر میسازه. دا په سال کې چې د بلخ ولایت د عامه روغتیا ریاست وایي د روان کال پیل راهیسې د ځان وژنې 14 پیښې چې 10 میرمنې او 6 نارینه پکې شامل وو په نوموړي ریاست کې ثبت شوي دي. دغه ټول کسان ځوانان وو. په هرات کې د میرمنو د لاسي صنایعو مینوال ډیر زیات شوي دي. هغه میرمنې چې په هرات کې له ګران بیه ډبرو څخه ګاڼې جوړوي وایي دا کار ښاید لري او د محصولاتو ډیری مینوالې بهرني ګرځندویان دي. اوس مهال په هرات ولایت کې لسګونه ښځې د ګاڼو د جوړولو په کار بوختې دي. دا ښځې ډېر قیمتي ګاڼې په خپلو لاسونو د هېواد له ګران بیه ډبرو جوړوي. دا میرمن د داسې ټولنې مسؤلیت په غاړه لري چې کار یې د ګاڼو جوړول دی. تولیدات هم زیورات است، هم به جنس های بدل هم اصلی طلا کار میکنیم، با سنگ های اصلی خود افغانستان نقره کار میکنیم و تیتانی هم کار میکنیم. دا میرمنې وایي چې له دغې لارې ښه عاید ترلاسه کوي او په دې وخت کې لسګونه ښځې روزلې دي.
هغه وایي چې د دغو ګاڼو ډیر پیرونکي بهرني وګړي دي، خو اوس د هرات ولایت اوسیدونکو هم د ګاڼو پلور سره لیوالتیا پیدا کړې او اوس مهال د دغو ښځو ټول لاسي صنایع په بازارونو کې په لوړه بیه پلورل کیږي. دا کار چې درون نه دی د ښځو لپاره ښه دنده بلل کیږي. دغو ښځو په لږو پیسو د ځان لپاره توکي پیرلی او په هغو ګاڼې جوړوي. مردم حال فعلا خیلی استقبال میکنن از این کار. ما قبلا ایت نبود، اصلا مردم چون نمیشناختن کار خیلی ارزش نمیدادن، برای حالی که مردم کار بشناختن خیلی خوب استقبال میکنن. په همدې حال کې د میرمنې وایي چې اوس مهال د دغو لاسي صنایعو مینوال ډیر زیات شوي دي. که چیرې حکومت د بهرنیو کم کیفیته ګاڼو د وارداتو مخنیوی وکړي نو د دوی په کار او بازار کې به نور هم ښه والی راشي. ما به نقره و سنگ کار میکنیم، پس اونا شیشه و پلاستیک و چیزایه و کارهای چین کیفیت نداره، زود خراب میشه. اگر این باشه که مثلا جلو بازارهای خارجی گرفته بشه، یعنی تولید خود ما پخش بشه، خیلی بهتره. این کار که از کلا میتونه در کلا اعضای فامیل هم میتونن در این اشتراک کنه، هر کس که بخواه میتونه این کار انجام بده و خیلی یک کار مفیدیه برای همه زنان. اوس مهال په هرات ولایت کې لسګونه میرمنې د ګاڼو د جوړولو په چارې بوختې دي او د خپلې کورنۍ عواید له همدې لارې ترلاسه کوي. د بدخشان د پولیسو یو شمېر افسرانو او پولیس سرتیرو او د دې ولایت اوسیدونکو د کابل د وروستیو پیښو ټپیانو ته وینه ورکړه. دا کسان په هیواد کې په وروستیو پیښو اندېښمن دي او د وینې په ورکولو سره یې د دې پیښو له قربانیانو سره خواخوږي وښوده. خو د بدخشان پولیس وایي دا ډول بریدونه نه یوازې د دوی مورال نشي کمزوری کولی، بلکې د ترهګرو پر وړاندې به جدي اقدام وکړي. په کابل کې د وروستیو ځانمرګو بریدونو او چاودنو له امله تر ډیره ملکي کسان قرباني شوي دي. دغو پیښو د خلکو په تیره بیا د بدخشان ولایت د اوسیدونکو غوسه راپارولې ده. د بدخشان یو شمېر پولیسو د وینې په ورکولو سره د قربانیانو له کورنیو سره خپله همدردي څرګنده او د ترهګرو په تیره د سیمې د هیوادونو له استخباراتي ادارو څخه کرکه اعلان کړه. امروز خون که اعدام میکنم به خاطر زخمی است و با دادن خون خود ما بتوانیم مجروحین حوادث اخیر کشور خود نجات داده باشیم و کمک دوا کرده باشیم. امروز پرسنل قماندانی امنیت ولایت بدخشان حاضر شدند داوطلبانه همون شکلی که در دفاع از استقلال تمامیت ارضی و وطن خویش قرار دارند سرای خود قربان میگن، خون خود هم نثار هموطنان زخمی خود کردند. د وینې ورکوونکي وایي دغه راز پیښې د دوی پر روحیه اغیزه نه لري. هغوی وایي تر وروستۍ سلګۍ پورې به د ترهګرو پر وړاندې مقابله وکړي. به خاطر اعلان همدردی و مجروحین این حوادث اخیر و اظهار نفرت و انزجار در برابر مزدوران اجانب که به خاطر به خاک خون کشیدن ملت افغانستان به دستور بیگانگان و دستگاه‌های استخباراتی منطقه‌ای متاسفانه فرامنطقه‌ای هر روز دارن از ملت ما قربانی میگیرن. ما آمدیم تا هم اظهار همدردی کرده باشیم با مجروحین و همه دوستایی که در این حوادث اخیر متضرر شدن. د بدخشان ولایت اوسیدونکي ډلې روغتیايي مرکزونو ته ورځي او د وروستیو پیښو ټپیانو ته وینه ورکوي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي بشار الاسد به د سوریې په راتلونکي کې ځای ونه لري، خو روسي سیال یې دا څرګندونې رد کړې. عادل الجبیر چې نن په مسکو کې خبرې کولې وویل سعودي عربستان په دې باور دی چې د اسد کړنې به په نوموړي هیواد کې د داعش د رامنځته کېدو لامل شوي دي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي یوازې د سوریې اوسیدونکي کولی شي د خپل برخلیک په اړه پرېکړه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له جرمني څخه له لیدنې وروسته د سې شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې خبري غونډه کې ګډون وکړ. عادل الجبیر چې په مسکو کې خبرې کولې ویل چې سعودي عربستان غواړي د سوریې کړکېچ له سیاسي لارې اوار کړي، خو نه غواړي چې بشار الاسد د سوریې په راتلونکي کې رول ولري. ونعتقد انه احد الاسباب الرئيسيه مونږ پر دې باور یو چې په سعودي کې د داعش د پیدا کېدو اصلي سرچینه د بشار الاسد د حکومت چلند و، ځکه هغه د خپل خلکو پر وړاندې د جګړې امر ورکړی و او د داعش پر وړاندې چوپ و. په دې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په څرګندو ټکو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په تړاو خپل مخالفت په ډاګه کړ. مونږ اختلاف لرو او یو له اختلافونو د ولسمشر اسد برخلیک دی. د سوریې خلک باید د سیاسي سمونو د راوستو په تړاو پریکړه وکړي. اخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سوریې اوسنی کړکېچ ته د حل لارې پیدا کول یو جدي اړتیا بولي.
glaube ich auch die Bereitschaft ټول پوهیږي چې ستونزې پر خپل ځای دي خو موږ اړتیا لرو چې د سوریې د ټولو دولتي ادارو له ړنګېدو وړاندې یوه حل لاره پیدا کړو. د سوریې کورنۍ جګړه 5 کال ته دننه شوې او په دې جګړه کې څه باندې 200,000 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا د سوریې څه باندې 3 میلیونه وګړي اړ شوي چې نورو هیوادونو ته کډوال شي. له نیوکو او اعتراضونو سره سره د جاپان یوه اټومي بټۍ په کار ولوېده. که څه هم زرګونو جاپانیانو په دې هیواد کې له هر ډول اټومي فعالیتونو سره مخالفت ښودلی، خو د جاپان لومړي وزیر هغه اټومي ریاکټور چې په 2011 کال کې د زلزلې له امله ویجاړ شوی و بیا پرانیست. د ترکیې اوسیدونکي له داعش سره د دې هیواد د جګړې په اړه بېلابېل نظرونه لري. که څه هم ترکیې په سوریه کې پر داعش هوایي بریدونه پیل کړي دي او یو شمېر ترکانو یې ورڅخه ملاتړ کړی، خو یو شمېر نور بیا په دې کار د کردي جنګیالیو پر وړاندې د انقرې مبارزې په خپله ترکیه کې منفي اغېز کړې ده. او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې په ځنګلونو کې لګېدلی اور مخ په پراخېدو دی. امریکایي چارواکي وایي دا اور لګېدنې چې تېره اونۍ پیل شوي له امله یې تر اوسه 4 تنه ټپیان شوي او سلګونه تنه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د یو شمېر اولمپیکي او غیر اولمپیکي فدراسیونونو رئیسانو نن په یوې بیړنۍ غونډه کې د دې کمیټې رئیس له دندې ګوښه کړ او تر نورو ټاکنو پورې باور هوتک د سرپرست په توګه وټاکه. خو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس د فدراسیونونو رئیسانو سره په یوې غونډه کې وایي چې د اولمپیک په تړاو د پریکړې صلاحیت د فدراسیونونو له رئیسانو سره دی، نه له غیر مسؤلو ورزشکارانو سره. دا د هیواد د بدني روزنې او سپورت ریاست دی. دلته د سپورت د ځینو فدراسیونونو یو شمېر رئیسان د اولمپیک د عمومي غونډې په سرلیک راټول شوي او د اولمپیک د ملي کمیټې پر رئیس له واک نه د ناوړه ګټې اخیستو تور لګوي او له مقام نه یې د لرې کولو اعلان کوي. اگر با کار رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان شما مخالف هستین، کارت سرختان را بلند کنین و اگر موافق هستین سبزتان. حال کسایی که با کارشان اگر میخواین که عزل شوه رئیس، کارت سرختان را بالا کنین. در مجموع کارت سرخ بلند شده و هیچ یک از فدراسیون یا رؤسای محترم هیچ یک از فدریشن نخواستند که آقای هاشمی به کارش ادامه بده. خو د اولمپیک د کمیټې رئیس فهیم هاشمي پرده تور لګونکي په خپله په فساد کې ښکیل عناصر بولي او وایي دوی د لرې کولو واک نه لري. وقتی کسایی که در او اشتراک میکنن مشروعیت نداشته باشه، وقتی کسایی که اشتراک میکنن غیر مسئول باشن، فدراسیون‌های المپیکی هم نباشن، باز اونا چگونه حق دارن در مورد قلمداد بکنن؟ اونا خود دوستیاشون در سارنولی افتیده، همگیشون مفسد هستن، مفسدین ورزش هستن، قاتلین هستن، مخربین هستن، توطئه‌گرا هستن. اونا خود دوستیاشون بسیار کلان کردن. اونا چطور میتونن یک جلسه خودسر بدون رؤسای فدراسیون برگزار کنن و باز 10 قلم یا 15 قلم قلمداد بکنن؟ بلخوا د اولمپیک د ملي کمیټې پخوانی مشر محمد انور جګدلک هم په دې باور دی چې یوازې د اولمپیک د فدراسیونونو مشران د اولمپیک د عمومي غونډې له لارې د کمیټې د مشر د لرې کولو واک لري. رئیس اولمپیک از طرف فدراسیون انتخاب میشه، یک چوکی انتخابی است و همون فدراسیون مجمع عمومی داره. مجمع عمومی وقتی که دایر میشه، مجمع عمومی زیر نظر تربیت بدنی دایر میشه و او میتونه که رئیس بنا به دلایل اگه داشته باشن از کارش معزول بکنه. در غیر از او فدراسیونای غیر المپیکی در این مورد صلاحیت نداره. ښاغلی هاشمي وایي دا ډول ګواښونه د ورزش له قانوني کولو او د خپل سریو له مخنیوي نشي راستنولی. د افغانستان بانک چارواکي وایي خلکو ته د کورونو د اخیستو لپاره د پورونو د ورکړې توان نه لري. د افغانستان بانک رئیس وایي د بانک د وړو پورونو او پانګونو په قانون کې شته ستونزې د دې لامل شوي چې د هیواد بانکونه ونه کړی شي خلکو ته د کورونو د اخیستو پورونه ورکړي. بلخوا د خصوصي بانکونو د ټولنې چارواکي وایي تر هغه وخته چې د افغانستان بانک د کورونو د اخیستو لپاره د پورونو ورکړې ته مناسبه تګلاره جوړه نه کړي، دوی چمتو نه دي چې خلکو ته رهنې پورونه ورکړي. د کانونو او پترولیم وزارت د هیواد د کانونو د استخراج په حوزو کې د امنیت په نشتوالي اندېښنه ښیي. د دې وزارت چارواکي وایي د هیواد د کانونو د امنیت د ټینګښت لپاره یې نه یوه اونۍ
یوه نوې امنیتي طرحه جوړه کړې ده. دا طرحه په هیواد کې د ټولو قانونو ستونزې رابرسېره کوي څو امنیتي بنسټونه د قانون امنیت ونیسي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت له نوې امنیتي طرحې ملاتړ کوي او ژمنه کوي چې د هیواد د قانون امنیت به په اړینه توګه ونیسي. له همدې خبرونو سره زموږ د نن شپې خبري ساعت هم پای ته رسیږي. ستاسې له پاملرنې مننه کوم. تر بیا د الله پامان.